د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. په دوحه کې د افغانستان سفارت وایي چې د یاد سفارت سرپرست ډاکټر محمد نعیم په قطر هیواد کې د فلسطین سفارت په رسمي بلنه د دغه هیواد د دودیزو نوښتونو د تاریخي او کلتوري اثارو او محصولاتو په نندارتون کې ګډون کړی دی. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال د قانونو او پټرولین د سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد د قانونو په برخه کې د زیاتې تجربې په لرلو سره چمتو دی چې د قانونو د کیندنې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د مالیزیا هیواد د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او دفاع وزارت له راغلي پلاوي سره لیدنه کړې ده. په دغه لیدنه کې د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مالیزیا کې له افغان کډوالو سره د یاد هیواد د خلکو او حکومت د غوره چلند او اوږدمهاله اړیکو په یادونې سره مالیزیا د اسلامي نړۍ یو پیاوړی هیواد بللی او هیله یې ښودلې چې له افغانستان سره به یې اړیکې لا پراخې سي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د مالیزیا هیواد د کورنیو بهرنیو چارو او دفاع وزارت استازو او د لومړي وزیر د دفتر سلاکارانو سره پرون په کابل کې وکتل. سرپرست وزیر میلمه پلاوي ته تر ښه راغلاست ویلو وروسته وویل افغانان الحمدلله د خپلې ازادۍ او وطن خاوندان دي. دلته امن ټینګ دی. د افغانانو ترمنځ وحدت اعاده شوی دی. موږ ټولې نړۍ سره بالخصوص اسلامي نړۍ سره نږدې اړیکې او تعامل غواړو. مالیزیا یو پرمختللی اسلامي هیواد دی. موږ یې باید له هغو تجربو څخه چې زموږ جغرافیایي او تاریخي موقعیت سره پخلا دي استفاده وکړو.